درازار آفیشل پښتو شاعري د چینل نه خپلو قدرمنو ته د امن او سلامتۍ دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، دا یو نظم تاسو په حضور کې کړم. دا نظم بنیادی طور آزاد نظم دی. آزاد نظم او د شاعرۍ په اصطلاح کې هغه چې هغه د قافیه او ردیف د قید نه خو آزاد او د خیال د تسلسل د قید نه آزاد، او عموما په دې کې یو خیال بیان شوی چې د اول نه د اخره پورې یو تسلسل لري او یو مرکزی خیال دغه شیرازه بندي کوي. نظم څه په دې ډول دی: ژوندون سده یو کتاب، ژوندون سده یو کتاب، حوصله د دې ابواب، سو جذبه د دې عنوان، حادثه د دې اوراق، وخت د دې کتاب فهرست، غم خلا د دې کتاب، ژوند او مرګ خلاصه ده. په دې منځ کې یو قصه ده چې بشری بس کاتب دی او تقدیری محتسب دی. نور راخیږي بیا ډوبېږي، یو داستان تکمیل ته رسي. یو قطعه د غفلت په نه د خپل ملګرو په حضور کې پیش کوم. زه د خپل مرامه تیر شو، زه د خپل مرامه تیر شو، مصیبت کې زکه گیر شو، او پردو خیر دی که زه هیر کړم، پردو خیر دی که زه هیر کړم، د خپلو خلقو هیر شو. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تنقیدي خبرې به په تاسو ښې لګي. زه به ستاسو د دروند خیال په تمه یم. ښاد او خوشحاله اوسئ.